مشوش شه. سم لوري ته نه یو روان. راتلونکې تیاره برېښي. ګواښونو سره مخامخ یو. جدي ګواښونو سره. د امریکا له لورې هم له ګواښونو سره مخامخ یو. او وسلوال چې بهر کې د نظام خلاف لګیا دي فعالیتونه کوي د هغوی له ناحیې نه هم له مهمو تشو سره مخامخ یو. هېواد مو یو درنې شورا ته ضرورت لري. دا یو تشه ده چې باید ډکه شي. موږ یو قانونمند حکومت ته ضرورت لرو چې مسؤلیتونه یې مشخص واضح او صلاحیتونه هم څرګند. متاسفانه نن موږ داسې یو ملي میثاق او اساسي قانون نه لرو. دا تشه باید ډکه شي او دا ستونزه حل شي. یقینا وضعیت داسې دی چې افغان ولس مشوش دی.